د کندهار ښار په دوهمه ناحیه دریم ګذر کې د سید محمد جان په کارته کې د درو کوڅو د کانکریټ کولو کار عملاً جریان لري. دغه کوڅې چې تقریباً 641 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري، 2 میاشتې مخکې رغنیزې چارې راپیل شوي دي او پاته کارونه به یې د 2 میاشتو په موده کې بشپړ شي. دا پروژه چې دا عمومي طول د دغه پروژې چې دا 641 متره پلم کانکریټو کوڅه ده. نو دا په دغه 641 متره چې دا د 3 کوڅې دي. په دوهم ګذر کې هم اوس د پلان لاندې راوستلي دي چې مطلب پاته دي او دوهم ګذر کې هم شوي دي. په اول ګذر کې هم کارونه کړي دي، هم پلچکونه جوړ شوي دي، هم شرۍ جوړ شوي دي، هم کوڅې کانکریټ شوي دي، قانونیان دي. نو اوس په وضعیت دا په دریم ګذر کې دا کومه پروسه چې شروع ده، دا په دریم ګذر مو انتخاب کړی دی. بیا چې د خیر دغه کار بشپړ شو نو بیا به دوهم ګذر ته وراوړو. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې 115 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 15 کسان په مسلکي ډول او 100 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د ښاروالۍ سره ډېر خوشحاله یو چې دا کار یې موږ ته وکړي. غریبان یې ټول اخته کړي چې کور یې ودان بس ګرده بېکاره به ټول یې اخته کړي. کار نه خو ډېر راضي یو ځکه چې خپل وطن د آبادي پکې روانه ده. روزانه 15 ورځې بېکاره ده، د چاو کارونه وکنه. اوس خو دایمي کار دی. د دغه کوڅو په کانکریټ کولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ډېر خوشحاله هم د دولت څخه هم ستاسې ډېر خوشحاله ورمضان د دمبر چې دي.